السلام علیکم ګرانو دوستانو د شلوريزه نړیوال جام په تمریناتي سیالیو په لړ کې مو د ویسټ انډیز پر وړاندې بریا مبارک سه. نن افغان لوبغاړو یقینا ډیره ښایسته په زړه پورې زبردسته لوبه نندارې ته وړاندې کړله. په خاصه توګه شهزاد محمدي، حضرت الله عزازي او محمد نبي ساحل ډیره ښایسته په زړه پورې لوبه وکړل. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان د لوبې ټاس وګټي په خپله د بیټینګ پریکړه وکړل. په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې جوړې کړلې. حضرت الله عزازي چې ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه یې وکړل، 50 ځای هم پوره کړل. په 15 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړلې، 8 څلوریزې، 2 غټې شپږیزې ووهلې. ورسره شهزاد محمدي هم ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه وکړل. شهزاد محمدي هم په 15 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړلې، 6 څلوریزې، 1 شپږیزې ووهله. رحمان الله ګربز هم ډېره زبردسته لوبه وکړه. نوموړي په 26 بالونو باندې 33 منډې جوړې کړلې، 2 شپږیزې ووهلې. نجیب الله زدران په 19 بالونو باندې 23 منډې جوړې کړلې، 1 شپږیزې، 1 څلوریزې ووهله. محمد نبي چې ناټ اوټ پاتې سو، په 3 بالونو باندې 6 منډې جوړې کړلې، 1 څلوریزې ووهله. نوموړي په بالینګ کې هم ډېر زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 2 منډې ورکړلې، 3 وکټې ترلاسه کړلې. اصغر افغان هم په 3 باله باندې 1 منډه جوړه کړل. هاوټسو ګلبدین نه په 3 بالونو باندې 3 منډې جوړې کړلې، ناټ اوټ پاتې سو. ویسټ انډیز د 190 منډو هدف په پوره کولو سره لوبه پیل کړل. دوی په لومړي سر کې ډېره خرابه لوبه پیل کړل. خپل 3 بیټسمینان یې ډېر ژر د لاسه ورکړل، خو وروسته بیا روسټن چیس ډېره زبردسته لوبه وکړل. په 50 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړلې، ناټ اوټ پاتې سو. همداسې په ورام بیا په 14 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړلې، د کریم جنت لخوا اوټ سو. خو افغان بالرانو بیا ډېر زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړل. محمد نبي چې په 4 اورونو کې 2 میډن ترسره کړل، 2 رنزه یې ورکړل، 3 وکټې یې واخیستلې. مجیب رحمان په 3 اوره کې 21 منډې ورکړلې، کمه وکټ یې نه ده اخیستې. نوین الحق په 3 اوره کې 12 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. راشد خان په 3 اوره کې 14 منډې ورکړلې، کمه وکټ یې نه ده اخیستې. کریم جنت په 3 اوره کې 13 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. ګلبدین نایب په 2 اوره کې 15 منډې ورکړلې، کمه وکټ یې نه ده اخیستې. حمید حسن چې ډېر خراب بالینګ یې ترسره کړل، په 2 اوره کې 28 منډې ورکړلې، کمه وکټ یې نه ده اخیستې. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.